د زلمی خلیزات په مشرۍ امریکایي پلاوی له طالب استازو سره لیدلی. د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزات په مشرۍ یو لوړپوړي امریکایي پلاوی تیر ورځ ناوخته د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالب استازو سره لیدلی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم وای چې دغه لیدنه پرون مازیګر د قطر د سیاسي دفتر رئیس مولا عبدالغني برادر او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیزات او پلاو ترمنځ شوی. د ډاکټر محمد نعیم په خبره په دې لیدنه کې دواړو لوریو د افغانستان پر روان وضعیت، سولې پروسې او یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې اترې کړې دي. که څه هم د یادې لیدنې په اړه نور جزئیات نه دي رسنیز شوي، خو ویل کېږي امریکا اندېښنه لري چې ښایي د مۍ تر لومړۍ نیټې وروسته یې په ځواکونو د طالبانو له لوري بریدونه پیل شي. امریکا هڅه کوي چې له طالبانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي ترڅو د روان کال د سپټمبر میاشتې تر 11 نیټې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو بهیر په خوندي توګه ترسره شي.